د پټنګ ضلع شالم کلی کې د صفت الله حجره ده چېرته چې د حجرې په خونه کې په دیوالونو د عمرې مرخشکي پنې لګېدلې دي. صفت الله وایي په 2 مارچ د دوی کورنۍ 3 کسان چې پکښې مور او ورور شامل وو د عمرې لپاره سعودي عرب ته روان وو. هغه وایي سعودي سفر لپاره ویزې او جهاز ټیکټونه هم اخیستي وو او زیاتوي د عمرې مصرف پیسې په مزدوري کولو سره جمع کړې وې. صفت الله وایي کله چې په ملک کې لاکډاون په ځای کړی شوی د دوی کور مالی حالت انتهایی زیات خراب شوي دي او غوښتنه کوي که چېرته دوی ته په فوري طور د عمرې مصرف پیسې واپس کړی شي نو په دې سخت وخت کې به د کور ضرورتونه پرې پوره کړي. وزیر اعظم صاحب نه وزیر مذهبي امور نه د سعودي حکومت نه دا التجا کو خواست ورته کو چې موږ ته دا پیسې خپل پیسې را واپس کړي چونکې کرونا وایرس له وجې نه کاروبارونه بند دي موږ نور کاروبارونه نشته او کور چې سره پریشانیګانې دي هغه دي چې دا پیسې موږ ته واپس سي موږ خپل دا پیسو باندې کار وچلو. 3,60,000 روپۍ موږ غریب خلک دپاره ډېر زیات شی ده موږ دپاره په کروڑونو بدلې دي. عمرې دپاره مو خپلې دا پیسې مزدوري کوله زمینداره مو کوله هغې نه مو پیسې ربچ کولې چې عمرې دپاره مو داخله په وکړه. د پاکستان څخه هر کال په لکاو شمیره او یوازې د روژې په میاشته کې په زرګونو شمیره خلک د عمرې لپاره سعودي عرب سفر کوي. سونا خان چې پټنګ ښار کې د حکیم کار کوي او ورسره د خلکو ډلې هم عمرې لپاره سعودي عرب ته لیږي. وایي 50 کسانو یوه ډله عمرې لپاره تیاره کړې وه چې هغوی لپاره د سعودي عرب ویزې د جهازونو ټیکټونه او د عمرې مصرف پیسې سعودي حکومت ته جمع کړي دي او زیاتوي دې په نتیجه کې نږدې 6.5 لک روپۍ ګیرې شوي دي. سونا خان وایي د عمرې بندیز له امله دوی له لوی مشکل سره مخ شوي دي. دوی وایي صف امریکا ډیوه ته څه داسې برسېره کوي. دغه ګروپو چې اوس 66 لک روپۍ مې جمع کړی دي اوس خلک ما نه غواړي زه هغه نه غواړم موږ ته وایي چې یاره موږ ته پیسې نه میلاویږي. دغه ټایم یو شی 1 روپۍ والا هم ریفنډ نه ده سوی. دغه شي باندې موږ سخت پریشان وو سخت ټینشن چې اوس موږ نه پوهېږو چې موږ به دغه نه مخته به چکو. په پاکستان کې د ټریول ایجنسی مالک خان وایي د لاکډاون او سفري بندیزونو له امله د ټوریزم انډستری زیاته متاثره شوې چې له وجې دوی د اربا روپۍ زیان سره مخ شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د سمر باغ نومي ټریول ایجنسی یو منیجر کمران بلوچ وویل د دوی نیمایي کاروبار د عمرې سره تړلی دی او چې کله نه په عمره بندیز لګېدلی د دوی کاروبار بیخي په ټپه ودرېدلی. خاص کر پاکستان چې کوم انډستری دا عمرې سره ډیر زیات تړلی دی جی. خاص کر پی ای اے سعودي ایئرلاین چې کوم دی پاکستان ډیر زیات ریونیو په عمرې باندې ګټي او کله نه د 26 فروری نه د عمره سټاپ شو هغه سټاپ په وجه باندې مونږ ټول انډستری کې ناستو. پاکستان کې تقریبا 50% خالی عمره ایجنټ دي غریبانو کار صرف په عمرو باندې کاروبار لري کنه او چې میاشت د پاره دا کاروبار چې سټاف مونږ به څنګه چې د کنه د خپل د خرچې کوم دي د سټاف سیلریز چې کوم دي شاپ رینټس دي او نور د بجلی ټلیفون دا د کې خو مونږ ته هیڅ ریلیف نشته دی کنه. د یادونه ده چې سعودي حکومت د وړاندې نه په عمره بندیز لګولی دی او 2 اونۍ وړاندې د سعودي عرب د حج او عمرې وزیر ډاکټر محمد صالح بن طاهر بن تین د کرونا وایرس له امله رامنځته شوي د بې باوري وضعیت په تناظر کې د نړۍ مسلمانانو ته غږ کړی چې باید د حج تیاری پرېږدي. خو د پاکستان د مذهبي امورو مرکزي وزیر نورالحق قادري ویلي د حج کولو یا نه کولو فیصله به د روژې میاشتې په نیمایي کې کوي. عدنان بیټنۍ VOA ډیوا.